نهید حیا کور دی د نازو د ملمند سیدا خان دلته وداد د بیخ نکل وطن دی د نهید حیا کور دی د نازو د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې. قدرمنو اوریدونکو، په مخکینۍ خپرونه کې مو یادونه وکړه چې مور د الله رب العزت د رحمت یوه نمونه او بیلګه ده. نو اوس مور ته وایم، مور جانې کله چې ته د الله رب العزت د رحمت یوه نمونه او بیلګه یې، نو ته بریا ته د ځوانانو په هڅونه او په تشویق قادره یې. نو راشه خپل اولادونه، خپل بچیان او خپل ماشومان بریا طرف ته وهڅوه او هغوی تشویق کړه، ځکه ته په دنیا کې د الله رب العزت د رحمت نمونه او بیلګه یې او ته ډیره ارزښتمنه یې. او مور ته دا وایم چې ستا بچي او ستا اولادونه په خپل ژوندانه کې 4 پړاوه لري. لومړی پړاو له زیږون نه تر 3 کلنې پورې. نو په دې پړاو کې د خپل ځواک په اندازه هغه ته مینه او محبت وړاندې کړه. په دې پړاو کې له تا څخه مینه، محبت، نرمي، مهرباني، زړهسواندي او ارزښت غوښتنی دی مورې چې دا به ټول ته د خپل اولاد سره کوې. هسې نه چې هغه یوازې پرېږدې، ته باید شپه او ورځ له هغه سره اوسې او خپل بچي ته مینه، محبت او الفت ورکړي. یوه ښځه د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خواته راغله او له هغې ښځې سره 2 بچیان وو. نو هغه ښځه د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها تر خوا کښېناستله او هغې ته یې وویلې ای ام المؤمنین، زه وږې یم او ما سره پیسې هم نشته چې په بازار کې مې څه ځان لپاره او د خپلو بچیانو لپاره اخیستي وی. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په خپل کور کې لټه وکړه، یوازې 3 کجورې او 3 خرمایې پیدا کړې. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها هغه 3 کجورې هغې ښځې ته ورکړې. اوس تاسو د مور عاطفې ته ګورئ، د مور ترحم ته ګورئ. مور داسې کوي چې یوه کجوره د خپل یوې ماشومې ته ورکوي او بله کجوره د خپلې بلې ماشومې ته ورکوي او 3مه کجوره او خرما د خپل ځان لپاره راپورته کوي چې ویې خوري. د 2 بچیانو په چټکي سره خپلې کجورې وخوړلې، ځکه هغه غریبانې هم وږې وې. وروسته یې هغې کجورې ته چې د مور په لاس کې وه وکتل، خپلې کجورې وخوړلې. هغه کجوره او خرما چې مور د ځان لپاره ساتلې ده، نو د 2 ماشومانو هغې کجورې ته وکتل. نو مور اوس داسې کار وکړ چې خپله کجوره یې 2 برخې کړه او هر بچي ته یې نیمایي برخه ورکړه او مور همداسې وږې پاتې شو. هر یوه مور چې همدا اوس زما خبرې اوري دغه عمل ترسره کوي، ځکه یوه مور چې د خپل ماشوم تغذیات او تقویت په خپلو وینو سره کوي،
په خپلو غوښو سره کوي نو هغه مور بیا د خپل ځان وږی هم پرېږدي چې د خپل د خولې مړۍ د خپل ماشوم ته ورکړي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها له دې صحنې څخه سخته متأثره شوه. کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها دا پیښه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي آیا هغه دې پوه نه کړه چې هغې په خپلو بچیانو باندې رحم وکړه نو الله رب العزت به په دې باندې رحم وکړي. یا په یو روایت کې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله رب العزت به دې ښځې ته بښنه وکړي ځکه چې هغې په خپلو بچیانو باندې ترحم او شفقت وکړه او د خپل د خولې مړۍ خپلو بچیانو ته ورکړه. نو ای مورې دا ستا بچیان څومره وږي ول چې تا خپلو بچیانو ته د خپل د خولې مړۍ ورکړه او هغوی دې په خپل ځان باندې غوره کړه. دا یو عادي کار دی قدرمنو اوریدونکو. په طبیعي شکل دغه کار هره مور ترسره کوي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه مور چې په خپلو اولادونو باندې ترحم او شفقت وکړي نو الله رب العزت به په دې مور باندې ترحم کوي. آیا تا ولیدل مورجانې چې ته څومره ارزښتمنه یې؟ نو دا ستا د بچیانو او ستا د ماشومانو اول پړاو دی چې در زیږونه تر 3 کلنې پورې دی. نو په دې پړاو کې د خپل ځواک په اندازه خپلو ماشومانو ته مینه او محبت وړاندې کړه. دویم پړاو هغه له 3 کلنۍ څخه تر 6 کلنۍ پورې دی. نو مور ته وایم چې مور یې څارونکې اوسه چې ستا زوی په دې پړاو کې د پلار د پیژندلو او هغه ته د نږدې کېدلو خورا ډیر لیوال او غوښتونکی وي. غواړي چې خپل پلار وویني او د سړیتوب او د میړانې له دنیا سره آشنا سي. زیاتره ښځې په دې پړاو کې د غیرت احساس کوي او په غوسه کیږي ځکه چې د هر څه د وینځلو د جارو کولو او د نورو کارونو بار ټول د مور په غاړه وي. په داسې حال کې چې کوچنی له خپل پلار سره اوسي هغه ته ورنږدې کیږي او د هغه خبرې اوري نو مور ته وایم دا په دې پړاو کې یو طبیعي او فطري کار دی او دا یوازې ستا د کوچني او پلار پورې مخصوص نه دی. ستا ماشوم په دې پړاو کې غواړي چې شخص کشف کړي نو د ښځې تیزه او ژر پوهه دا ده چې د خپل بچي لپاره یو داسې ډګر پرانیزي چې خپل پلار وپیژني او په غوسه نشي ځکه چې دا غوښتل کیدونکې ده. ډېرې داسې میندې شته دی تاسو به په خپلو کورنیو کې او په ټولنو کې لیدلی وي کله چې د ورځې ډېره ستړې وي په کارونو کې غوسه وي نو چې کله ماشوم د دې په غېږ کې وي ماشوم هم وهي او که دا ماشوم وغواړي چې د خپل پلار ته ورنږدې شي پلار سره مینه وکړي او په دې باندې دا مور غوسه کیږي خپل ماشوم نه پرېږدي پلار ته نه مور جانې داسې مه کوه ځکه په دې پړاو کې ستا ماشوم د پلار د پیژندلو او هغه ته د نږدې کېدلو هڅه کوي. بهترینه مور چې دغه هنر پیژني هغه حضرت هاجره رضی الله تعالی عنها ده. حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام په فلسطین کې اوسیږي او بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها سره د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام په مکې مکرمه کې اوسیږي. حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام به ډیر غائب و نه به و خو کله کله به د حضرت بیبي هاجرې او د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام پوښتنه کوله. کله به چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د ډیرې مودې نه پس مکې مکرمې ته راغی وبه یې لیدل چې حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره مینه کوي. سربیره پر دې چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام سره ډیر استیدلی نه دی نو په دغه پړاو کې له پلار سره د زوی د تړلو رول را څرګندیږي.
له همدې امله چې کله حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، ای زما زوی جانه زه خو په خوب کې وینم چې زه تا حلالوم، فانظر ماذا ترى، ستا رایه څه ده؟ په ځواب کې حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ورته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. پلار جانه پر هغه څه چې درته امر شوی دی ترسره کړه. بیا حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ته وایي ای زما بچیه الله ما ته امر کړی چې هغه ته یو کور او کعبه جوړه کړم، آیا ته زما سره د کعبې په جوړولو کې مرسته کوې؟ حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ورته وایي هو پلار جانه زه له تا سره مرسته کوم. واذ یرفع الابراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نو د کعبې په تعمیر او د کعبې په آبادولو کې یوازې حضرت ابراهیم علیه السلام الله نه یادوي، اسماعیل علیه السلام هم ورسره ذکر کوي. دا له دې امله چې د تربیت اساس او بنسټ یې داسې و چې هغه او پلار یو دي. همدارنګه مور یې مرسته کوي چې د زوی پیوند له خپل پلار سره وتړي. نو هر زوی باید کوشش وکړي چې د خپل وجود د خپل پلار وجود وګڼي او میندې د تل لپاره په دې هڅه کې وي چې په دې پړاو کې چې له 3 کلنۍ څخه تر 6 کلنۍ پورې دی چې د خپلو ماشومانو او د خپلو اولادونو پیوند له خپل پلرونو سره وتړي. بیا به په کامیابي کې ژوند وکړي. 3م پړاو هغه له 6 کلنۍ څخه تر 10 کلنۍ پورې دی. دا پړاو یو ارزښتمن پړاو دی. نو مورجانې تا ته وایم چې د خپل ځواک په اندازه خپل ماشوم ته ارزښت ورکړه او د مینې او محبت تر څنګ هغه په ښکلو خصلتونو او خویونو تربیت کړه. هغه ښکلي خصلتونه او خویونه څه دي؟ رښتیا، امانت، اخلاص، رحمت، ادب، له خلکو سره ښه چلند، لمونځ کول او د الله ویره او د الله مینه. هره مور باید کوشش وکړي زیار وباسي چې په دې پړاو کې د خپلو اولادونو ته د مینې او د محبت، د صداقت او د امانتداري، د اخلاص او د ادب درس ورکړي. که هغه په ویښه وي یا کله چې د ستا بچیان بیده کیږي نو په غوږ کې به ته د رحمت او د مینې او د محبت خبرې ورته کوي. امید ده چې الله رب العزت ستا سترګې به په دې بچي باندې یخې کړي، ځکه مورجانې الله رب العزت دغه ماشوم او دغه کوچنی تا ته دربښلی او د جوړولو دنده یې تا ته درسپارلی. هر څه دی چې په کوچني کې وکرې انشاء الله نتیجه به یې ګوري. هو که چیرې د بلوغ په دوران کې هغه بېلارې کیږي او که چیرې یوه ورځ د مستقیمې لارې نه مخ اړوي ته خفه کیږه مه، ویرېږه مه، ځکه کومه تخم چې مورجانې تا په دې پړاو کې کرلی هغه راستریږي او میوه ورکوي. نو میندو ته وایم چې تاسو د الله رب العزت د رحمت نمونه او بیلګې یاستئ. نو کله چې تاسو د الله رب العزت د رحمت یوه نمونه او بیلګې یاستئ نو راشئ د خپل ماشومان د بریا طرف ته وهڅوئ. او دا 3 پړاوونه چې ما تاسو ته بیان کړل په دې پړاوونو کې د خپلو اولادونو تربیت ته متوجه شئ. انشاء الله د ستاسې اولادونه به سالم، صالح، بادیانته او به اخلاقه وروزل شي. 4م پړاو به واورو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. لا وهي موجودة لا قصي توديد، لا وهي موجودة لا قصي توديد، صدا خاندم تاويدادك داد بيخنك وطن دناهي دحايا كوردك دنا خودنا لندن صدا خاندم تاويدادك داد بيخنك وطن
سیدا خان دلته ویده دی دا د نیکه وطن دی سیدا خان دلته ویده دی دا د نیکه وطن دی دا نهی د حیا کور دی دا نزو د لمن دی سیدا خان دلته ویده دی دا د نیکه وطن دی. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی وي. څلورم پړاو د بلوغ دوران ته رسیدل دی چې کله د ستا ماشوم بلوغ ته رسیږي او ځوانیږي نو مور ته وایم په دې پړاو کې ستا بچی تا ته ډیره اړتیا لري. که څه هم تاسې ګمان کوئ چې ځوان له تا سره ناسته نه خوښوي او له تا څخه تښتي خو که ته چیرې په خپل مینې او محبت کې لږ غوندې بدلون راوړي بیا به نو تا ته پناه راوړي. هغه ستا نوې مثبتې عاطفې ته اړتیا لري چې هغه د بریالیتوب په لورې هڅوي. همداراز هغه ته مینه او محبت ورکړه مګر د دې ترڅنګ هغه ته یو درس هم ورکړه. هغه درس چې هغه ستا بچی پرمختګ ته هڅوي بریا ته یې هڅوي. نو کله دې چې د بریا او د پرمختګ درس ورکړه ته به هم بریالی شي او ستا بچی به هم بریالی شي. کله چې ته خپل بچي ته مینه ورکوي محبت ورکوي نو ته به د بچي لپاره یوه خواخوږې مور شي، یوه نمونه مور، بلکه تر دې هم وړاندې د خپلو بچیانو په سترګو کې یوه ارزښتمنه او مهمه مور. نو له تاسې څخه میندو د ځوانانو لپاره یوه نه دفع کیدونکې ځواکمن محبت غواړو چې د امت لپاره یو غورځنګ جوړ کړو. نن ورځ چې دا بدبختي ده ماشومان په 6 کلنۍ 10 کلنۍ یا د دې نه بره په فساد کې اخته دي. دین سره آشنایی نه لري، تعلیم سره آشنایی نه لري. لوی لامل یې زه په دې کې وینم چې مور د خپل اولاد ته متوجه شوې نه ده. یوه داسې مور شه لکه د حضرت موسی علیه السلام مور. باید موږ او تاسې د حضرت موسی علیه السلام د مور واقعه د خپل ځان لپاره یوه نمونه او بیلګه وګرځوو. تاسو ګورئ د حضرت موسی علیه السلام مور ته یو لاس چې تربیت یې وکړ. الله فرمایي و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. موږ د حضرت موسی علیه السلام مور ته الهام وکړه چې دې ماشوم ته تی ورکړه، شیدې ورکړه. بل لاس څه وکړه؟ الله فرمایي فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. الله فرمایي چې موږ د موسی علیه السلام مور ته اشاره وکړه، ده ته تی ورکړه. بیا کله چې له تا سره د فرعون لخوا د هغه د سر خطر وي نو هغه په سیند کې وغورځوه او مه ویرېږه او مه خفه کېږه. دنیا همداسې ده. نو ستا زوی د 15 او 14 کلنۍ په ابتدا کې د ژوند له سختیو، ستونزو او کړاوونو سره مخ وي. موږ له مور څخه غواړو چې هغه ته خبر ورکړه او خپل بچي ته دا ووایه چې بچیه مه ویرېږه، زه له تا سره یم، الله له تا سره دی، له تا سره به مرسته وکړي او ستا پر خوا به وي. تاسو یوې بلې مور ته ګورئ چې د خپل بچی څنګه تربیت کوي او خپل بچی په خپلو کړنو سره څنګه هڅوي. کله چې د قادسیې د جګړې په ورځ حضرت سعد رضی الله تعالی عنه مسلمانان مرستې او انفاق ته وهڅول، ځکه چې د جهاد لپاره مال ته ډیره زیاته اړتیا درلودله. دا یې مسلمانانو ته ویلې چې ای مسلمانانو تاسو مرسته وکړئ. ناڅاپه په دې وخت کې یوه ښځه راووتله او حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته یې ویلې ای سعده ته خو د مسلمانانو نه مرسته غواړې د جهاد لپاره، ما سره خو هیڅ څه نشته، دا 2 کونڅۍ لرم. دواړه یې پرې کړې او حضرت سعد ته یې ورکړې چې د دې نه د خپل اس لپاره واګې جوړ کړه.
حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د دې ښځې له موقف څخه سخت اغېزمن شو. تاسو ګورئ چې د مور دا عمل اوس په بچي باندې څومره تاثیر کوي. د جګړې پر شپه یو 11 کلن یا 12 کلن ځوان حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته راغی. هغه ته ویلې ای سعده، زه غواړم چې له تا سره جنگ او جهاد ته ولاړ شم. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته ویلې چې موږ کوچنیان له ځان سره جهاد او جنگ ته نه بیایو. هغه 12 کلن ځوان حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته وایي ای سعده، خبره زما او ستا ترمنځ نه ده، خبره زما او د الله ترمنځ ده. الله اخلي او زه خرڅوم، ته پکې څه کار لري؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم. الله د مسلمانانو نه د هغوی نفسونه او مالونه واخیستل او په بدل کې الله جنت ورکه. نو ای سعده، خبره زما او زما د رب ترمنځ ده، ته په دې کې څه کار لري؟ نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته ویلې بیا له موږ سره راځه. د جګړې د ورځې پر سهار هغه هلک بیا راغی. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته یې وویلې په الله قسم چې یو حیرانوونکی خوب مې لیدلی. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي څه دې ولیدل؟ ته ما ته بیان که. هغه ورته وایي په خوب کې مې ولیدل چې په یو باغ کې ګرځم چې د دنیا له باغونو څخه توپیر لري، یعنې د دنیا د باغونو په شان نه دی. زما ښي طرف ته او زما چپ طرف ته ماڼۍ وې چې د دنیا له ماڼیو نه توپیر درلوده، یعنې د دنیا د قصرونو په شان نه وي. همدارنګې رودونه ول چې د دنیا له سیندونو او رودونو څخه توپیر درلود. دا د دې ځوان خوب و حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته بیان نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې ای هلکه، زیری مې در باندې مبارک دی شه، دا شهادت دی. او حضرت سعد رضی الله تعالی عنه په دې 12 کلن ماشوم باندې سپارښتنه کوي. دا ورته وایي کله چې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات شو، زما سلام ورته ورسوه، ځکه رسول الله د دې نه وړاندې وفات شو. د هلک څه وایي حضرت سعد ته؟ هغه وایي ای سعده، ته هم زما سلام زما مور ته ورسوه، الله دې تا ته د خیر جزا درکړي. نو حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته پوښتنه کوي ستا مور څوک ده؟ د هلک ورته وایي زما مور هغه وه چې تا ته یې 2 کونڅۍ پرې کړې او درې کړې، درته ویلې چې د دې نه بغیر د جهاد لپاره څه نه لرم، دا واخله او خپل استفي واګي جوړ. مور داسې زوی تربیت کوي. نو ای میندو، د دغه امت غورځنګ، د دغه امت پاڅون د ستاسو په لاسونو کې دی، ستاسو په لاسونو کې دی چې دغه غورځنګ او پاڅون تر منزله ورسوئ، خپلو اولادونو ته سالمه روزنه او سالم تربیت ورکړئ. نو ای میندو، هیلهمن یم کله چې ستاسو زامن له 9 او 10 کلنۍ څخه پورته کیږي، نو تاسو هغوی ته مینه ورکړئ، هغه او هغوی له خپل پلرونو سره پیوند کړئ او آشنا یې کړئ. یو ځوان لیکي په پوره ویاړ او درناوي سره وایي په ژوندانه کې زما نمونه زما مور ده. الله رب العزت دې زما په مور رحم وکړي. پلار مې هغه له ډېرې مودې راهیسې یوازې پریښي، نو زما مور خپل ځان یې د 4 بچیانو تربیت لپاره وقف کړی، شپه او ورځ کار کوي. ګورې چې زه د خپلو ماشومانو تربیت وکړم، زما ماشومان وږي پاتې نشي، حتی خپله ځان وږی پرېږدي خو د خپل ماشومان وږي نه پرېږدي. دا ځوان لیکي چې زما مور وفات شو. زما د مور د وفات نه 2 کلونه تیر شول، مګر زما په ژوند کې له ما سره په هر تصمیم نیولو کې زما مور شریکه وه. هر کله چې غواړم یو تصمیم ونیسم، له ځان نه پوښتنه کوم که چیرې زما مور ژوندی وای ما ته باید څه ویلي وای چې دغه کار وکړه یا یې مه کوه. دا د مور د مرګ نه پس ګوره، کله چې یو کار کوم نو داسې تصور کوم او له ځان نه پوښتنه کوم که زما مور ژوندی وای نو ما ته باید څه ویلي وای بچیه دا کار وکړه یا یې مه کوه. که چیرې احساس وکړم چې هغه به وایي دغه کار مه کوه نو دغه کار نه کوم، او کله مې چې مور راته ووایي او داسې احساس وکړم چې دغه کار وکړه زه هغه کار کوم، اگر که زما د تصمیم خلاف هم وي.
ځکه زما مور په حقیقت کې ماته دا رایاد کړي و چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تاسې نیکي ته هیڅکله رسیدای نشئ تر څو خپل هغه شیان د الله په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي. تاسې ګورئ دا سوال وروسته د مرګ نه هم د خپل مور قدر او عزت لري، په خپل تصامیمو کې د خپله مور ځان سره شریکه ګڼي. نو میندو ته وایم چې تاسې په دې څلورو پړاوونو کې د خپلو اولادونو ته متوجه شئ او اولادونو ته وایم چې د مور په ارزښت باندې پوه شه، د مور په عزت باندې پوه شه، کامیابي ترلاسه که، فوز ترلاسه که، نجاح ترلاسه کړه. او که د مور په ارزښت او په قدر پوه نه شوې، لکه څنګه چې په ژوندانه کې ناکامه یې، همداسې به په آخرت کې هم ناکامه یې. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو میندو خدمت او عزت وکړو او د هغو درناوی وکړو. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سیدا خان دلته ودا دی دا د بیخ نیکه وطن دی، لا اوس هم دلته پرتې دي مرکنډۍ تر ولاړو، د هډوکو دلته سړی دی ولاړ د انګریزانو، د وحشت کوټه تر اوري سرې سکروټې له غونډیو، مخ مې تور د یار غلولو ښې